بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. دی ویډیو کې به ان شاء الله الف ډولونه او الف لام ډولونه به وایو چې آیا الف څو ډولونه لري، کوم دي، مثالونه کوم دي، الف لام څو ډولونه لري، کوم دي او مثالونه کوم دي. راځئ د الف ډولونه وایو. اول الف ممدوده. الف ممدوده کوم الف ته ویلی شي؟ هغه الف ته ویلی شي چې پر کوم باندې حرکت یا سکون نه وي بلکې مخکینی حرف باندې زبر وي چې دغه په ذریعه سره هغه مخکینی توری هغه اوږدیږي د یو الف په اندازه. مثال قال. دویم مثال مدحورا. مدحورا که چې کله موږ وقف کوو نو را باندې دوه زبرونه دي که نه، دوه زبر پر ځای یو زبر وایو. نو کله چې یو زبر مخکې راغی ورپسې الف راغی، الف باندې هیڅ هم نشته دی، نو دې د وجې نه دغه را اوږدیږي مدحورا. دویم الف مقصوره. الف مقصوره دا کوم الف ته ویلی شي؟ دا د یا په شکل وي او د کلمې په آخر کې راځي. مثال علا موسی موسی. نور مثالونه هم شته دي. یحیی عیسی ضحی او همدغه شان نور. دریم الف زائده. الف زائده کوم الف ته ویلی شي؟ د دې الف پر سر ګول دایره راځي او دا الف اکثره د کلمو په آخر کې وي لکه قواریر، سلاسل او همدغه شان نور زیات. راځو موږ د الف لام ډولونه وایو. الف لام په دوه ډوله دی. اول الف لام شمسی، دویم الف لام قمری. الف لام شمسی کوم الف لام ته ویلی شي؟ هغه الف لام چې پر هغه باندې څه حرکت یا سکون نه وي دې ته وایي الف لام شمسی. مثلا من النساء. نساء کې تاسو وګورئ سر کې الف لام پر دې باندې نه حرکت شته، نور باندې سکون شته، نو دا الف لام شمسی دی. الف لام قمری څه ته ویلی شي؟ هغه الف لام چې پر هغه باندې څه حرکت یا سکون وي دې ته وایي الف لام قمری. مثال والولدان. والولدان ګورئ لام باندې سکون دی، نو دې د وجې نه الف لام قمری دی. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره الف ډولونه او الف لام ډولونه